طالبانو لخوا د خوشحالۍ او پرمختګ څلور ښه خبرونه. افغانستان د پاکستان له محتاجۍ څخه د خلاصېدو پر لور. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لومړی، طالبان د کراچۍ او ګوادر بندر بدیل پیدا کړ. ایران له افغانستان سره سر له سبا چابهار بندر د صادراتو او وارداتو لپاره کارولی شي. ایراني چارواکي وايي افغانستان کولی شي سر له سبا څخه د چابهار بندر د صادراتو او وارداتو او ترانزیت لپاره وکاروي. د افغانستان سرپرست حکومت اقتصادي معاونیت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر په چابهار بندر کې په یو ځانګړې ناسته کې د سیستان او بلوچستان له والي حسین مدرس خیاباني او حسن کاظمي قومي سره کتلي دي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ایران سفیر او یو شمېر نورو ایراني چارواکو هم ګډون کړی و او ایراني لوري ویلي چې افغانستان کولی شي سر له سبا څخه د چابهار بندر د صادراتو وارداتو لپاره وکاروي. دوهم، د کانونو پټرولیم سرپرست وزیر له لوري د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د 5 میلیارډ او 520 میلیونه ډالرو په ارزښت د اوسپنې کان د 4 بلاکونو د استخراج چارې پیل شوې. نوموړي ویلي اوسپنې دغه سترې پروژې قرارداد چې په 4 بلاکونو ویشل شوی یو شمېر کورنیو بهرنیو شرکتونو ته د 13 کلونو لپاره په قرارداد ورکړ شوی چې د استخراج او پروسس ټولې چارې به د هیواد په داخل کې ترسره کیږي. د ده په خبره د دغه شرکتونو به د څه باندې 500 میلیونه ډالر باندې پانګونه کوي. د کانونو پټرولیم سرپرست وزیر ویل چې دا شرکتونه به د سیمې خلکو لپاره په ټولیز خدمتونه وړاندې کوي او همدارنګه به د کانونو د استخراج او پروسس برخه کې د سیمې خلکو ته د کار لومړیتوب ورکوي. د چارواکو په خبره د دې پروژې پرانیستل کېدو سره به سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. دریم، د وردګو د چک برېښنا بندۍ رغولو چارې پیل شوې. د اوبو برېښنا سرپرست وزیر د افغانستان برېښنا شرکت عمومي رئیس او د میدان وردګو ولایت د ځایي مسؤلینو له لوري په چک ولسوالۍ کې د برېښنا تولیدي فابریکې د رغولو چارې پیل شوې. د اوبو برېښنا وزارت وایي چې یادې پروژې پلي کولو ته 140 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوي او په راتلونکي کې به 250 میلیونه نورې هم منظوري شي. د یاد وزارت په وینا د دې پروژې چارې به د 18 میاشتو په موده کې بشپړي او د 3.9 میګاواټه برېښنا د تولید زمینه برابره کړي. څلورم، دلاور وايي ډیر ژر به د هرات د سیمنټو پروژه پرانیستل شي. د هیواد د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست په هرات کې د غوریان د اوسپنې کان د پرانیستې پر مهال وویل چې دغه ولایت د سیمنټو پروژه به ډیر ژر پرانیستل شي چې په پرانیستې سره به یې په کال کې 13 میلیونه بورې سیمنټ تولید، 15,000 کسانو ته به د کار زمینه برابره او له بهره به د سیمنټو د واردولو اړتیا هم نه وي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.